ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني قاعدة زاي سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف ألف نوراني قاعدة د حروفو سم ادا کول او تمرین. لام ألف با لام با نوراني قاعدة. ضحكت منها القطة تاء تاج فوق. د نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، که نه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو ها همزة يا واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. داسې بیا وایو واو. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. داسې بیا وایو ها. همزه هم ادا کیږي د ستوني په پای کښې. همزه. یا ادا کیږي د ژبې منځ چې کله لوړ تالو ته ورپورته کو دلته حرف یا ادا کیږي. داسې بیا وایو یا. او دوهمه اوږده یا ده هغه هم په هغه ځای کې ادا کیږي. اوس چې حرف مشدد کو او مخکې متحرکه همزه ورته راوړو نو موږ ته به د هر حرف مخرج راته معلوم سي چې همدغه مخرج دی. او اه اي صالح محمد دوا مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو د راټولېدو څخه. او عبدالرحمن ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او منیر احمد ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو د ځای کېدو څخه. او محمد یاسین ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او صفیله ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او فیض محمد ته بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او شپرای راټول کو په انداره کې ورته وګورو بیا موږ ته خپل شونډان معلومیږي. داسې وایو او صالح محمد د ها مخرج بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. عبدالرحمن ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. منیر احمد ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. محمد یاسین ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. صفیله ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. فیض محمد ته بیان کا. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. صالح محمد د حمزه مخرج بیان کا. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کښې. عبدالرحمن ته بیان کا. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کې. منیر احمد ته بیان کا. همزه ادا کیږي
د ستوني په پای شي. ا محمد یاسین ته بیان کا. همزه ادا کیږي د ستوني په پای شي. ا صفیله ته بیان کا. همزه ادا کیږي د ستوني په پای شي. ا فیض محمد ته بیان کا. همزه ادا کیږي د ستوني په پای شي. ا صالح محمد د یا مخرج و. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. عبدالرحمن تی و. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. محمد یاسین تی و. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. صفیله تی و. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. فیض محمد تی بیان کا. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. ادوامه اوږده یا هم دغه رقم ده. منیر احمد ته د واو سنیولې در پای پرې ټوله مخارج بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او ها ادا کیږي د ستوني په پای شي. همزه ادا کیږي د ستوني په پای شي. ا یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. عبدالرحمن تی بیان کا. د واو سه تر یا پرې مخارج بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو پر راټولېدو سره. او شونډان شپره راټول کو. او ها ادا کیږي د ستوني په پای کې. ځینې زده کوونکي په دې کې اشتباه کوي. دا لوحه وای احی وای غټه ها چې د ستوني مابینځ کې ادا کیږي. کوچنی ها د ستوني په پای کې ادا کیږي. داسې بیا وایو. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کې. یا ادا کیږي د ستوني په منځ کې. ایا. فیض محمد تی بیان کا مخارج. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او شونډان شپره راټول کو. کچیر اندارې ته وګورو مشتق پر شونډان شره معلومیږي. او ها ادا کیږي د ستوني په پای کې. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کې. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. صفیله تی و. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او ها ادا کیږي د ستوني په پای کې. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کې. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. محمد یاسین تی و. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او ها ادا کیږي د ستوني په پای کې. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کې. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. صالح محمد تی بیان کا. واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. او ها ادا کیږي د ستوني په پای کې. همزه ادا کیږي د ستوني په پای کې. یا ادا کیږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. ایا. عبدالرحمن دغه سیوه بغیر د شاده څخه. واو ها همزه یا منیر احمد تی و. واو ها همزه یا محمد یاسین تی و.
واو ها همزة يا يا. صفي لا تيوا. واو ها همزة يا يا. فايز محمد تيوا. واو ها همزة يا يا. صالح محمد تيوا. واو ها همزة يا يا. صالح محمد د مخرج شمال میدلو د پاره حرف مشدد که مخکې حمزه متحرک ورته راوړه. د واو سنیولې تریا پر یو. او اه ا اي اي. عبدالرحمن تیوا. او اه اي 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 اي. منیر احمد تیوا. او په واو کې شونډان شپره راټولو. او اه اي اي. محمد یاسین تیوا. او اه اي اي. صفیله تیوا. او اه اي اي. ها د ستنې په پای کې وایو. اه. فیض محمد تیوا. او اه اي اي اي. اي. د ژبې منځ چې کله لوړ تعلق ور پورته کو دلته حرف یا ادا کیږي. داسې بیا وایو اي اي. زده کوونکي دي دا درس څنګه ویل سو همدا رقم دي د ځان سره ډیر وایي. که دا درس دی صحیح زده کړي را روان سبقان به راته اسانه سي.